السلام علیکم د قدر وړ او محترم افغانانو، لکه څرنګه چې تاسو د امارات د حکومت پر اتک سره د ځینو چارایانو ښکلا ډیره ښایسته شوې ده. ځینې افغانان د دې نه لذت اخلي. نو دلته ځینې ملکونه دي چې موږ سره دوستان دي او موږ سره دوستی پالي، ولې ځینې ملکونه دي چې ظالم زامن موږ سره دښمني پالي، ولې د دښمنۍ په قصه کې هم نه یو او دغلته اوسي دغه ساحه کې دی. راځه قاري صاحب، دی باید هر ځای کې جوړ کړي چې زموږ د افغانانو هغه ذهنونه ورسره آرام وي او په ټولو شرکتونو غټو غټو کمپنیانو باندې غږ کوم چې حد اقل نور خو څه ونه کړه، کومه توره م ونه کړله دغه یوه توره وکړي، لکه د سوپر کولا چې په ښار کې یو چوک جوړ کړی دی. همدغسې ستاسو نه غواړو چې چوکونه جوړ کړئ، هغو دغه ځایونو نه لذت واخلي. دا ګورئ دا نقشه څومره بهترینه ښکاري او دا د کابل ښاروالي جوړه کړې. ښاروال صاحب دې زنده باد یې، پې ویاړو، ټول افغانان پې فخر کوي او د دې نقشې په لیدلو افغانانو اذهان ارامه کیږي. د داسې جوړښت په تمه. السلام علیکم ورحمت